بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې د یاران ویب سایټ او فیسبوک صفحې ټولو قدرمنو کتونکو او تعقیبونکو ته زه هم نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. قدرت الله عبید یم، د بوست زون د کرکټ امریت مطبوعاتي مسؤل. رښتیا هم بوست غوره لیګ په لومړي ځل په کندهار کې د زون په کچه ترسره سو. د دې ترتیب داسې دی چې 15 لوبډلې دي. هر لوبډله ځان ته مالي سپورټ کوونکی لري چې یو تجار او یا هم یو بل کس اخیستی دی، د هغې مصارف ورکوي. بولې په ډېر ډول وه چې موږ د لوبغاړو لپاره 4 کټګورۍ ټاکلي وې: A B C D. په ای کټګورۍ کې فرست کلاس لوبغاړي دي چې هغې شپږیزه ترسره کړي وي، لیسټې او فور ډې ترسره کړي وي. او په بي کټګورۍ کې هغه لوبغاړي دي چې هغې ګریډ 1 او ګریډ 2 ولایتي سیالۍ ترسره کړي وي. په سی کټګورۍ کې بیا هغه لوبغاړي دي چې هغه 14 کلن او 19 کلن او 19 کلن لوبغاړي دي، یعنې هغه عمرونه چې کم وي د 20 کلونو څخه هغه لوبغاړي دي. او ډي کټګورۍ کې بیا د ټولو ولایتونو د زون تر چتر لاندې چې کوم ولایتونه دي، د بوست زون تر چتر لاندې کوم ولایتونه دي، هغه ټول لوبغاړي په ډي کټګورۍ کې هغې کې د ولایت دننه کلب لیول سیالۍ کړي وي، هغه په ډي کټګورۍ کې اخیستل سوي دي. دا 15 لوبډلې دي او 15 لوبډله، هر لوبډله لکه څنګه چې مو مخکې ویل چې مالي سپورټ لري او د هرې لوبډلې ترکیب په مسلسل شکل داسې جوړ شوی دی چې د A کټګورۍ، B C D کټګورۍ لوبغاړي پکې یو ځای شوي دي. ولا دا اسانه نه وه، دا په خوله موږ وایو ډېر اسانه ده چې بوست غوره لیګ. د دې شاته د دې زون د مسؤل ښاغلي احمد ضیا او د زون ټولو مسؤلینو جاوید کاکړ او همداشان د ملي لوبډلې لوبغاړی منیر کاکړ او ناصري صاحب ټولو هلې ځلې وې، د هغوی ټول کار ورباندې وکړ تقریبا 3 میاشتې. دې لپاره مو تجاران وهڅول چې هغوی راسي دلته لوبډلې سپورټ کړي. په لومړي ځل دا ډېره سخته وه، موږ ورباندې شاوخوا 3 میاشتې کار وکړ او بالاخره مو تر سختو خواریو او مشکلاتو وروسته وتوانېدو چې دا لیګ یقیني کړو او په دې ملي تجاران راضي کړو چې هغوی راسي دلته لوبډلې سپورټ کړي او دغه لیګ ترسره شي تر څو دغه لیګ یقیني سي او دغه لیګ رافیل سي. بالکل دې لیګ ته ملي لوبغاړي را دعوت سوي دي چې له ډلې رحمت الله ګرباز، شرف الدین اشرف، عظمت الله عمرزی راغلي دي او یو بل ځوان لوبغاړی ورسره مل دی عبدالرحمن. تاسو شپږیزه کې ولیدئ چې میس عینک سره فاسټ بالر دی او همداشان بیټینګ هم ورسره کوي، لونډر لوبغاړی دی. نور لوبغاړي ته هم په تمه یو په دې هیله چې هغې هم راسي او دلته د بېلابېلو لوبډلو سره یو ځای سي او دلته د لیګ دغه فاتحه لوبې ترسره کړي. د لیګ ترسره کېدلو څخه هدف زموږ ډېر روښانه او واضح هدف دی. دلته نوو لوبغاړو ته چانس ورکول، د دغه سیمې هغه لوبغاړي چې تر اوسه لا هم خلک یې نه پېژني، ښه استعدادونه دي، هغوی ته موقع ورکول چې هغوی راسي د دغه لیګ له طریقه خپل استعداد شو کړي او د دغه لیګ له طریقه څخه وکولی سي چې په خلکو ځان وپېژني. که څه هم کله چې زموږ د زون لوبډله جوړېږي، ولایتي لوبډله جوړېږي، په هغه کې ډېرو لوبغاړو ته چانس نه رسېږي ځکه چې هغه یوازې 15 یا 18 سکواډ دي د ریزرف سره. نو د دغه لیګ د طریقه موږ د زون ټولو هغو لوبغاړو ته په واقعیت هغې راتلونکي ښه ستوري دي، ځوان لوبغاړي دي، عمرونه یې کم دي. دغه لیګ هدف هم دا دی چې دوی دلته ښه وځلیږي او په راتلونکي کې دوی څخه سټاران جوړ سي او د دغه لیګ له طریقه وکولی سي چې خپل پرفارمنس وکړي او خپل استعداد خلکو ته شو کړي. په واقعیت دلته مو استعدادونه پیدا کړي دي او پر هغې د دې وروسته کار هم کېږي او د هغې څخه فوقالعاده لوبغاړي جوړېږي او د زون په لوبډله کې، په ولایتي لوبډله کې به هغې ته موقع ورکول کېږي. بالکل زموږ هدف هم دغه دی چې موږ ته دې وروسته د کندهار لیګ ترسره کړو KFL. همدا اوس هم تجارانو خواهش کړی دی او زموږ پلان او طرح هم دغه ده چې د دې لیګ وروسته به موږ د کندهار لیګ جوړوو او انشاءالله بل کال کې به بیا دغه د بوست لیګ ترسره کېږي. کار کوو، موږ غواړو چې کرکټ روان وساتو، ریګولرلی کړو چې موږ لوبغاړي باید همیشه دلته په ټورنمنټونو کې بوخت وي، دلته په لیګونو کې بوخت وي، تر څو دوی خپل پرفارمنس وښیي، تر څو دوی ښه یو تمرین وکړي، تر څو دوی راتلونکي ایونټونو ته چې هغه د ګریډ 2 ګریډ 3 او ګریډ 1 دي په هغې ته خپل استعداد وښیي او د هغې ته خپل ځان جوړ کړي، تر څو دوی ته موقع برابره سي هلته ولوبېږي. نو کرکټ به دوامدار هڅه کوو چې همیشه او ټول کار کرکټ ولرو.